د خوست ولایت امیر روغتیا ریاست له لوري د غرابلل شوې غونډه د مور په شیدو د تغذیې نړیوالې اونۍ لمانځلو په هکله ده. په یادو مراسمو کې د خوست ولایت امیر روغتیا ریاست مسؤلینو په وینا په ټولو روغتونونو او کلینیکونو کې د روغتیا پالانو پر مټ د مور په شیدو د تغذیې پر اهمیت او په اړونده برخو کې میندو او د کورنۍ نورو غړیو ته عامه پوهاوی ورکړی او هڅه به کوي تر څو په دې برخه کې د میندو ستونزو ته رسیدګي او د ماشومانو سالمه ساتلو کې لا زیات کار وکړي. د مور د شیدې د اهمیت په اړه باندې د مختلفو رسنیو په حضور کې د مختلفو مؤسساتو مسؤلین او د صحت عامه کارمندان راغوښتي او په هغې کې د مور د شیدې د اهمیت په اړه باندې خپل نظریات پیش کړل. په اترپي ولسوالۍ کې د موږ چې څومره صحي کلینیکونه دي چې هلته په صحت کې کار کوي د دې لپاره یو بیل هغه لرو ډاکټر او یا ډاکټر لرو چې خلک په عامه پوهاوي کې پوره رول لوبوي او مایندو ته د دې شي اهمیت کوي. د روغتیا پالانو په وینا هر مور باید خپل بچیانو ته تر 2 کلونو پورې خپلې شیدې ورکړي. روغتیا پالان زیاتوي چې د مور شیدې د بچیو لپاره د هر ډول ویټامینونو درلودونکي دي چې د بچي او مور د روغتیا سالمه ساتلو لپاره مهمه دي. د مور شیدې چې دي ارزانه دي او د ماشوم لپاره ګټورې دي او همیشه د پاره مرطوب دي، نه ګرمي دي نه سړې دي، همیشه د پاره ماشوم سالم ساتلی شي. هغه مور چې په کور کې حامله ده په میله هغې ته توجه وکړي، خو خوراکونه ورته برابر کړي، خو خوراکونه ورته تهیا کړي. انشاءالله په د اوسني وضعیت کې چې د ماشومان سوی تغذي ته ځي نو دغې مخنیوی په وخت کړی کېږي. بلور د دینی علماء کرامو په وینا د اسلام مبارک دین له نظره هر مور باید تر 2 کلونو پورې خپل بچی ته شیدې ورکړي. دینی علماو زیاتوله هر هغه څه چې پر اسلام مبارک دین کې پر انسانانو د تطبیق تاکید شوی وي په عملی ژوند کې د هغې استعمالول د هر انسان پر خیر وي. نبی علیہ السلام څه فرمایي چې دغه شیدې ورکوونکې مېرمنه چې کله خپل بچي ته شیدې ورکوي خو د هر شیدې ساز کې سره الله رب العزت ورته نیکي لیکي، نو په د هر وار شیدې ورکولو سره الله رب العزت ورته اجر لیکي. الله رب العزت څه فرمایي د شیدې په ورکولو سره د دوی دپاره هغه نکاح حرامېږي. نو شیدې ورکول واقعا چې دی شریعت له طرفه هم یو اهم شی دی. د یادولو ده چې د مور په شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ د نړۍ په 180 ممالکو کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې هم پر همدې ورځ ولمانځل شوه.